أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د زمر ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، نن چې زه د کوم عمل سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم، دا یو ډیر ناشنا او بهترین عمل دی. دا د هغه کسانو خویندو ورونو دپاره دی چې کوم کسان د الله د لوی نعمت چې اولاد دی، دا یقیني یو ډیر لوی نعمت دی، او د دې قطر هغه کسانو سره دی چې د چا اولاد نه وي. د ټولو نه مخکې خو دا دعا ده چې الله رب العزت چې څومره بې اولاده جوړي دي، هغوی له دې الله رب العزت نیک او صالحه اولاد ورکړي. د هغوی دپاره ما یو روحاني عمل راوړی دی. د چا چې اولاد نه وي او هغوی بیا ګرځي په ډاکټرانو باندې، او واقع خبره ده چې موږ ډېر داسې کسان وکتل چې د بهر ملکونو پورې هغوی لاړل او د هغوی علاج ونه شو، او بیا هغوی روحاني طرف ته راشي. یعنی پکار خو دا ده چې لاول د ټولو نه مخکې سړی د قرآن نه او د حدیثو نه او د دعاګانو نه خپل مدد واخلي. خو په موږ خلکو کې یو کار دا دی چې زمونږ د مسلمانانو بدې شي څه ډېر یقین دی، نو چې کله پیسې هم ختمې شي او مکمل د دې ډاکټرانو نه او د دې لوی لوی نومونو نه موږ ناامیده شو، نو بیا وایو چې یاره دین کې د دې څه حل شته او که نشته. نو دوستانو، هغه کسان چې د هغې اولاد نه وي، دا دې نه ګوري چې ښځه کې فرق دی او که سړي کې فرق دی او فلانکی ټیسټ دی او فلانکی ټیسټ دی. هغوی دپاره چې کوم دی ما یو ډېر مجرب او ډېر بهترین عمل راوړی دی چې بشمیره ځله هغه ازموده شوی دی، خلکو ازمایلی دی او الله رب العزت وله اولاد ورکړی دی. نو د چا چې اولاد نه وي، هغوی دپاره یو ډېر ساده عمل دی چې ګوړه، خو موږ ټول پښتانه پیژنو، 3 چکۍ ګوړه به راواخلي. دا زما مخې ته ګوړه پرته ده. 3 چکۍ ګوړه به راواخلي او دا یو چکۍ ګوړه چې کومه ده، دا به سره د بسم الله وزل سوره اخلاص قل هو الله احد دا به پې ووایي د یو چکۍ ګوړه باندې، او بیا چې کوم دی دا دې پې دم کي. دا 3 واڼه دې په یو ځل دم کي. 3 واڼه دې په یو ځل دم کي. وزل سوره اخلاص هر ځل به ورسره بیل بیل بسم الله الرحمن الرحیم وي. دا به دم کی، او چې کله زنانه د بیمارۍ نه ولامبي، نو دا یو چکۍ ګوړه دې راوالي او دا دې وځی کی، او چې سم ولامبي نو هغه یو حصه دې ته وخوري. چې کله هغه وخوري نو بیا دې په سباله باندې دا یو حصه وخوري، بله دې بیا په یو حصه وخوري. دا یو چکۍ دې 7 حصو ته ورسوي. نو بیا دې صبر وکړي را روانې میاشتې ته. که را روانې میاشت کې په دې باندې حمل وشو او بیماري رانغله، خو بس بیا دې نور پرېږدي. او د دې ګوړې سره سره دې 1000 پیرې یا وارثو دا وظیفه دې روزانه وی، که سهار وی که ماښام وی، یا وارثو دا دې په اودس کې وی او دا ګوړه دې وخوري. نو که اوله میاشت کې حمل رانغې، نو بله میاشت بیا هم دغه شان عمل وکړي. بیا دې دغه شان چې کله د بیمارۍ نه ولامبي، نو یو چکۍ ګوړه به راوالي، دا به یې مخکې دم کړي، 3 واڼه په یو ځل دا دم کړي پرتې به، او بیا به دغه یو حصه په مغه اول ځل وخوري چې سمه ولامبي، او بیا سباله او بیا بل سباله او بیا بل سباله، او دغه رنګې بیا دې دا 3مه چکۍ انشاءالله العزیز چې اولې چکۍ سره که نه نو 2مه او که نه 3مه سره به خامخا که څومره سخت کیسي، څومره غټه مسله وي، انشاءالله العزیز الله رب العزت به له اولاد ورکړي او دا مسله به الله ختمه کړي. نو دوستانو، دا یو ډېر بهترین عمل دی. د دې موږ ته ډېر نتایج بیرته راغلي دي او الحمدلله خوشحاله دي خلک. تاسو به هم خوشحاله یې. ما ته هم دعا کوئ او زموږ چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ. انشاءالله د بلې ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. د هغې پورې تاسو نجات غواړم.
د الله په امان.